مړه د تمامي دنیا د ساحرانو لاس خلاص په ما دي دا لوی لوی پیران چې موږ ونړول او د علاقې انتخالي کې په کورمې کې غټ غټ څلور پیران ټوله دنیا یې په سر راغستې وه داسې په دې خیبر کې داسې په دې موږ باندې خو چا جادو ونه کړ په تا یې کوي ټپوسه په ما یې ولې نه کوي ما نه خو ورته ډېر تاوان دی تا نه او په دې سرکار یې ولې نه کوي خوشي خبرې دي خلقو صرف د خلقو یقین جوړوي په تعویذونو او په کوډو چې مکه دغه ښځې مولیانو له ورځي او دقسې بېزته کړي اوس دې ځای کې بعضې مفسرینو لیکلي دي کم خلق چې دا وایي چې جادو سره د شي حقیقت بدلیږي دا خو سوچه کفر دی چرګه چا جوړه کړې ده الله جوړ چرګې نه به خر څوک جوړوي الله به او که زما رب هم د چرګې نه خر جوړوی شي او جادوګر هم جوړوی شي نو بیا خو خبره ګډه وډه ده الله سوچه وایي د بزرګانو اولیاو او د خلقو د بوتانو په باره کې قرآن وایي چې آیا دا خلقو پیدایش کړی دی زما په شان لکه څنګه چې زه مخلوق جوړولی شم داسې د دوی دا بوتان او غیر الله هم خود هغه جوړولی شي مخلوق جوړولی شي یا ماشه یا مچ یا چرګه چې تاسو باندې تشابه راغلی خلقو که خلق الله دا ولی الله وایي یعنی الله دا وایي چې زه پیدا کولی شم پیدا کول بل څوک نو چې ته دا ومنې چې جادوګر سړي نه پیشو جوړوي پیشو نه سړی جوړوي او حقیقت کې قلب ماهیت راځي یعنی حقیقتا یو خدا سي چې تا تخکاری تا وغولوي تا ته د سړي نه چرګه جوړه کیا بیل شی دی د عامو خلقو سترګو نظر کې داسې کار وشي چې یو شی بل شی وښکاري دا ځان نه خبره او حقیقت کې بدلېدل نو حقیقت د شي بدلولی څوک شي دا رب نه سوای څوک نشي بدلوی نو بعضې مفسرینو د دې سحر تاثیر نه منلو د وجې نه ګوره اکثر مفسرین د سحر تاثیر نه مني سوا د تخیل نه یخیل الیه کم تخیل چې قرآن بیان کړی دی بس هم دومره خبره ده چې خلقو ته ښکاري داسې ګمان د خلقو داسې وشي نه قرآن بل تاثیر بیان کړی دی او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د یخیلو نه علاوه بل تاثیر شته نو مفسرین چون کی تاثیر نه مانی نو مفسرین د دې توجیه کوي مختلف توجیهات کوي څوک یوه خبره کوي څوک بله بعضې مفسرین وایي چیرې جي د لختو کې او په دې رسیو کې پاره اچولې وه او پاره چې ګرمه شي هغه تاویږي بعضې مفسرینو بله څه توجیه کړې ده نو موږ خلقو ته وایو چې که محدثینو یو تعبیر کړی دی ایمان په محدثینو مه راوړی محدث زموږ دپاره الهه نه دی د محدث په خبره ایمان مه راوړی د الله او د رسول په خبره ایمان راوړی نو چې د رسول خبرې نه یې رااړو دوی بیا ایمان د مفسر په خبره راوړي ګورو د پلنکي مفسر لیکلي دي چې پاره یې پکې اچولې وه دغه د پاره ته واخله او مال یې اوس دې رسۍ کې واچوه او په دې لاټي کې واچوه او بیا دې هلکه نو تا خو اوس د مفسر په خبره ایمان راوړو اول مې درته وی چې د محدث په خبره ایمان مه راوړه د الله او د رسول خبره ومنه تا اوس محدث چې پرېخلو د مفسر په خبره دی ایمان راوړو ولې مفسر چې ویلی دي چې د دې رسیو کې او په دې لختو کې پاره اچولې وه ولې مفسر څه اله دی هغه ته پته را چې دا شی اچو هغه یوه توجیه کړې ده هغه دا وایي چې تاثیر د قرآن او سنت نه پته ده چې تاثیر په جادو کې سوا د تخیل نه نشته لہذا هغه به توجیه کوي کله به یوه توجیه کوي کله به بله نو هرې توجیه کې هغه غلطېدی هم شي کیدی شي چې د هغه توجیه غلطي دی چې کم ګمان کوي مفسر سائنسدان نه دی مفسر الہ هم نه دی الہ هغه ذات وي چې هغه ته حقیقت معلوم وي چې په دې ځای کې خلقو سره دا دوکا وکړه یقین وي ورته چې په دې ځای کې دا نقصان کړی دی دا پته چاته لګي
نو مفسر الہ نه دی چې حقیقت معلوم شي چې دا رسۍ ولې خوځېدې، دا لختې ولې خوځېدې، د ولې پته مفسر ته دا به رب ته پته لګي، یا به هغه ساینسدان ته پته لګي چې هغه ټوله ورځ تجربې کوي، لیبارټري جوړه کړي ا تجربې کوي چې بې جان شي کې به حرکت څنګه راولي. نو مفسر صاحب نه ساینسدان دی نه الہ دی، خو ته به کم از کم چې تا ته یو سړی کله د مفسر قول پیش کی د هغه مطلب دا نه وي چې دا مفسر څه ویلي دي دا 120% صحیح دي، د هغه مطلب صرف دا وي چې وګوره دا مفسر هم تاثیر د جادو تخیل نه علاوه نه مني ځکه یې توجیه کوي. وګوره ګډې وډې توجیه یې کړي وي، کیدای شي دا توجیه غلط هم وي، کیدای شي پارې سره شی اړو خوځي نه، خو مفسر دا غلط قول ته دا کمزوري قول طرف ته چې مجبور دی ځي ولې ځي ا تاثیر د جادو نه مني. څه شی نه مني؟ کم سړی چې یو شی نه مني د هغه دپاره به چل جوړوي که نه به جوړوي. نو چې کله په مناظره کې یا علمي مباحثه کې یو سړی د مفسر قول پیش کی چې په دې کې پاره اچولې وه او بل سړی ورته وایي چې ما دا پاره راوړې ده او ته یې وکړه، نو دا ډېر کم عقل دی، د مفسر په قول ایمان راوړی دی. وروره د دغه سړي مطلب صرف دا دی چې وګوره دا مفسر هم د رسۍ خوځېدل از روی سحر نه مني، از روی خداع او دوکۍ مني، از روی تاثیری نه مني، ځکه یې دغسې توجیه کړی دی. نو بهرحال هر څه چې کړي خو سحروا اعین الناس، د خلقو سترګو سره یې دوکه کړې وه. اوس څه شی کړي وو د دې پته رب ته ده. یو مفسر به وایي چې هر څه چې کړي وي دا کار یې کړی دی، بل به وایي چې دا کار یې کړی دی. نو ضروري نه چې مفسرین وایي هغه کارونه یې کړي وي، خو ته به د مفسرینو نه صرف دا معلوموي چې مفسر هم د اثر مني نه، صرف تخیلي مني. او نن سبا یې د جادو نه داسې شی جوړ کړی دی زموږ مولیانو، وایي څه او یاره داسې جادو او پلان کې باندې هلکه چې ملا ته ووایي چې مولوي صاحب هغه پلانې مناظره کې خو تاسو د سره غږېدی نه شوې، سړی در باندې ډېر داسې تیز درتلو، یاره جي هغه یې په موږ سحر کړی و، سحر. نو چې په تا یې داسې سحر کولو چې تا هلته غږېدی نه شوې، نو داسې سحر یې در باندې ولې نه کولو چې تا نه یې ښځه جوړه کړې وه، داسې سحر یې در باندې ولې نه کولو چې تاسو چې ځان پسې واړئ بریلی دي کی چې سحر سره ستا خولې باندې ټپه لګوی شي، چې سحر سره سړی لیون کیدی شي، چې سحر د شي حقیقت بدلوی شي. نو یو سړی چې په تا باندې دومره څه کوی شي لیونی دی چې هغه تا نه خر نه جوړوي او تا بریلی کوي نه، تا مشرک کوي نه. او کچرې په جادو کې دومره اثر دی، هندوستان او د پاکستان بلا شی جنگونه دي، اختلاف دی، نو پاکستان دا کربونه روپۍ خرابوي د هندوستان وهلو دپاره، هندوستان کربونه خرابوي د پاکستان. یو جادوګر ولې نه ساتي چې د پاکستان په آرمي باندې یا د هندوستان په آرمي باندې جادو کې ټول لیوني شي دلته راشي. دومره دا شی سپتیلی دی چې په ورځ کې کم از کم 1,00,000 ښځې د دې کوډو او د سحرونو د ملا چې د سحر صفت بیان کی چې جادو داسې دی، نو ښځه خو په جادو او په کوډو فرق نه پوهېږي، امیان خو د جادو او د کوډو په فرق نه پوهېږي، خو چې ته د جادو خبرې وکړې چې جادو شته دی او جادو کیږي او جادو داسې دی، هغه وایي چې وګوره خلک وایي تعویذونه نشته، خلک وایي چې کوډې نشته. نو 1,00,000 ښځې تقریبا پاکستان کې ستا د تقریر د برکته جادو سحرګرو کوډګرو لذي او د 1,00,000 ښځو عزت خرابېږي. دا د چا د لاسه؟ ستا د یوې مسلې د لاسه چې ته دا یوه مسله غلطه کوي. اولو سحر دا شی دی، الله سحر مړه د تمامې دنیا د ساحرانو لاس خلاص په ما دي. دا لوی لوی پیران چې موږ ونړول او د علاقې انتخالي کې په کورمې کې غټ غټ 4 پیران ټوله دنیا یې په سر راغستې وه. داسې په دې خیبر کې داسې په دې موږ باندې خو چا جادو ونه کوي، په تا یې کوي ټپوسه، په ما یې ولې نه کوي؟
ما نه خو ورته ډېر تاوان دی تا نه او په دې سرکار یې ولې نه کوي خوشي خبرې دي خلقو صرف د خلقو یقین جوړوي په تعویذونو او په کوډو چې مکه دغه ښځې مولیانو له ورځي او دقسې بې عزته کېږي